د رمضان مبارک په میاشت کې شیطان قید کړل شي، شیطان پکید کی وی په جیل کی وی، لیکن بل طرف ته ګناهونه جاری وي، انسانان بیا هم ګناهونه کې قتل او غارتګری کې بدکاریانه کې اور دغه شان غلاګانی کې دګیتیانه کې او داغې نه علاوه د الله حضرت نافرمانیانه کې. نو د دې څه وجه ده؟ یو طرف ته په حدیث شریف کې راځي چې شیطان قید کړل شي، لیکن شیطان د قید کېدو نه باوجود هم خلک ګناهونه کې. دا یو اشکال دی، اکثر انسانانو اکثر مسلمانانو په ذهن کې دا اشکال راځي او بعض خاص کر کې چې ملحدین هغه په اسلام باندې په دې حواله سره اعتراض هم کوي چې آیا تاسو چې شیطان قید کړل شي د رمضان مبارک په میاشت کې، لیکن دا غي نه باوجود انسانان لګیاوي ګناهونو کې بدکاریانه کې لګیاوي. بیا د ساتي په حدیث شریف کې چې کوم راځي نو د هغه ذکر موجود دي چې سرکش شیاطین، یعنی هغه شیاطین چې کوم سرکش وي، چې کوم نټورنا خطرناک او سرکش شیاطین وي، هغه الله رب عزت قید کی د رمضان مبارک میاشت کې. د دې نه دا معلومیږي چې ټول شیاطین نه قید کیږي، بلکې هغه شیاطین چې کوم صرف چې کوم سرکش شیاطین چې کوم غټ شیاطین باقي داغي چې کوم چيلي وي هغه خپل ډیوټي چې کوم هغه سره انجام ورکړي لګیاوي په دې ځمکه باندې فسادات پوری لګیاوي، لیکن چې کوم سرکش شیاطین وي هغه قید کړل شي. نو د هغه وجه دغه چې د رمضان مبارک په میاشت کې تاسو ګورو چې غیر رمضان په مقابله کې په رمضان مبارک کې دا فسادات کم وي، دا ګناهونه کم وي. دغه شانتي انسان الله رب العزت جوړ کړل، د انسان په جسم کې د خپل نفس هم موجود دی او د خپل خواهشات هم دي. الله رب العزت انسان جوړ کړل د خواهشات سره. کچري د انسان په جسم کې خواهشات نه وي، دغه بیا فرشتو په دې کې بیا فرشته کې بیا څه قسم لا فرق بیانو، ځکه چې فرشتو چې کوم صفات ته هغه کې خواهشات نشته، په انسان کې الله دې سیخ دي خواهشات هم یې خدي. سمجھ کې خبر راځي دا انسان خپل د خواهشاتو مطابق بیا ژوندۍ دی او د نفس مطالبه کې او نفس چې کوم دی هغه د خواهشاتو چې کوم دی پیروي کې، نو بیا ظاهره خبره ده د ګناه طرف ته ځي. سمجھ کې خبر راځي. باقي شیطان چې کوم دی شیطان هغه څه کې هغه صرف تاسو مخه ته چې کوم تاسو بد عمل له یا د ګناه چې کوم کار دی هغه تاسو مخه ته مزین کې. په قران مجید کې دا غي ذکر موجود دی، وزين لهم شیطان اعمالهم. سمجھ کې خبر راځي. نو چې په غیر رمضان کې زمونږ نفس زمونږ چې کوم نفس هغه د خواهشات زمونږ جسم کې کوم خواهشات دي دغه پیروي کې، نو هغه دغه بیا عادت جوړ شي. څنګه چې انسان نشه کې او نشه شروع کی نو بیا ظاهره خبره ده دغه عادت جوړ شي، نو هغه عادت په خودو لپاره بیا ظاهره خبره ده هغه عادت بیا زر نه ختميږي. نو دغه شان دي انسان ګناه کې په غیر رمضان کې نو چې کوم نفس ته هغه چې کوم خواهشات دغه تابعداري کې، نو بیا ظاهره خبره ده هغه ګناهونه هغه دغه عادت جوړ شي. چې عادت جوړ شي نو هغه بیا پرې خود هغه بیا داسې آسان نه وي. د دې مثال داسې دی څنګه چې پنکا ده، پنکا چلیږي او د پنګي د بټن تاسو بند کې لکټي هم پورې هغه پنکا بیا خوځي چلیږي داسې. حالانکه هغه دغه چې کوم دی هغه بټن بند شوی دی کرنو ته نه پاس کېږي، لیکن دا غیر باوجود هغه پنکا چلیږي. څنګه چې دا لا عادت کې ده. دغه شانتي د انسان چې کوم د نفس خواهشات دي په غیر رمضان کې باغی باندې دي عمل کې، نو په رمضان مبارک کې هم هغه چې کوم عادت ته هغه لاوي د انسان په جسم کې، د انسان چې کوم خواهشات د نفس هغه اثرات په جسم کې موجود وي، په دغه وجه باندې هغه ګناهونه بیا هم لاکي. بل طرف ته ظاهره خبره ده چې کوم شیطان چې کوم کار لري هغه صرف او صرف څه کولی هغه چې کوم زمونږه مخه ته چې کوم د ګناه کارونه دي، بد کارونه دي، غلط اعمال هغه زمونږ مخه ته مزین کوي. وزين له شیطان اعماله، یعنی باقي خو زمونږه خواهش وي، لیکن چې کوم ګناه وي موږ چې کوم ګناه کوو دغه ګناه شیطان زمونږ مخه ته صرف څه کوي مزین کوي. اوس مثال طور پر شراب جګنی شراب د دې نقصانات دي او موږ هم دا زمونږ ذهن هم دا ملي چې بھائی شراب جګنی ډیر شي نقصانات دي. شیطان څه چل کوي؟ شیطان دا چل کوي د دې شراب چې کوم فائدې د قسم مخه دراوي چې یار دا اوس کا زندگی کې یو ځل اوس کا دې فائدہ او چته کې دا څه څنګه ده. هغه نه علاوه د دې چې کوم دې تا فائدې راوخه ته کې چې یار د دې خو ډېر شي فائدې دي. ته په ټینشن کې په ډیپریشن کې راولګه دا شراب اوس کا دا سچ کوم ټینشن دې ډیپریشن دا ختم تا پوره زندگی چې په ټینشن کې تیر څه لګ د علاج په تور باندې استعمال کړ. نو شیطان څنګه دا بد عمل چې دا شراب د دې چې کوم فائدې د اسامه کې تراولي او تا باندې دا شراب سکي. سمجھ کې خبر راځي. اسامه کې صرف مزین کی باقي چې کوم دي انسان په خپل پاګي باندې عمل کوي. دغه شانتي دي مثال دغه دي اکثر چې خياران دغه مثال ورکی و شیطان چې کوم دي خپل چې کوم بد عمل لې یا خپل چې کوم سودا دغه څنګه خرڅي
هدا سي خرسي څنګه چې په منډه کې بتا اکثر لیدلی وي چې په کریټ لپاسا چې کوم میوه یخي وي کوم فروټ یخي وي د بیوکاریانو هغه دانی یخي چې کوم ټول نه بهترین دانی وي اسی چمک کې د به ټوله کچره ډګړي وي نو لپاسه نه غي مزین کلی اصل کې چې مقصد یو خراب مال چې دی هغه باسي پتا څه باندې خپل خراب مال خرڅي دغه شان دي شیطان نه شیطان چې کوم دی بد عمل چې کوم دی هغه مزین کې لپاسه نه پیدسي یو کلر لور کې ډېر خاصه کی او دنه چې هغه بد عمل له هغه په موږ تاسو باندې خرڅي مطلب دا دی چې هغه ګنده عمل چې کوم دی هغه د الله حضرت چې نافرمانی دا ګناه چې کوم کار دی دا هغه چې کوم فائدہ ده هغه زمونږ مخې ته رامخ کی چې باید دې خدا دا فائدہ ده بهرحال په دغه ټیم کې بیا موږ د شیطان پیروي کو دا هغه چې مقصد وي هغه ظاهر خبردار خپل مقصد کې کامیاب شي نو بهرحال د شیطان چې مقصد دی د شیطان چې څومره عمل له دخل له غصب د دې حد پورې دی چې هغه چې بد عمل له هغه صرف زمونږ اساس مخې ته هغه مزین کی باقي بیا موږ خپل په مرزي سره خپل د خواهشات او خپل د نفس کې دی هغه چې کوم زمونږ نفس کوم دی هغه بیا د خواهشاتو پیروي کوي بیا هغه بد عمل کوي لہذا کم خلک چې داوي چې د رمضان مبارک میاشت کې شیطان قید کړل شي داغه نه باوجود ګناهونه ولي نو یقیني طور پر د رمضان مبارک میاشت کې چې سرکش شیاطین دي صرف هغه قید کړل شي باقي چې کوم داغو چيله وغیرہ وي هغه آزاد وي او د هغې نه علاوه د ګناهونه چې کی نو ګناهونه ظاهره خبره ده د انسان چې کوم عمل دخل لغه ختم کړل شي او یعنی شیطان چې کوم عمل دخل لغه څه دي هغه موږ ته بد عمل چې د غصب مزین کی هغه مزین کی ته ختم کړل شو لیکن انسان چې کوم ګناه کی هغه ګناهونه کی چې کوم داغه عادت جوړ شوی وي په پدغه وجه باندې الله حضرت بیا موږ تاسو باندې روزه فرض کړل روزه فرض کړل چې په دې کې د دې انسان د ټریننګ وشي ځکه چې شیطان خو قید کړل شو هغه چې کوم اعمال مزین کی بد عمل نو هغه سلسله خو ختم شو بل طرف ته الله رب عزت د رمضان مبارک په میاشت کې انسان ته بیا د روزه حکم ورکړل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاسو باندې ما روزه فرض کړل څنګه چې په مخکې امتونو باندې لعلکم تتقون د سودلا دی وجه لپاره چې تاسو شاید تقوا حاصل کړئ سمجھ کې خبر راځي نو په دې وجه باندې الله حضرت دې روزي په ذریعہ باندې بیا د انسان ټریننګ کی چې د بار عمل دخل چې د شیطان عمل دخل او ختم کړل شو اوس د انسان چې خپل خواهشات نفس دي دا به څنګه تعبیر کی نو دا یقیني طور پر الله رب عزت د رمضان مبارک د دې روزي په ذریعہ باندې چې الله رب عزت دروازه موږ تاسو د حلال شیزونو چې موږ تاسو منع کی یعنی روټي شو سالن شو دا شان د خوراک څخه اوبه شوي دا شیزونه خو حلال دي الله رب عزت موږ تاسو دروازه د دین منع کی چې تاسو د دې حلال شیزونو ځان منع کړئ زمونږ چې کوم نفس ته زمونږ چې کوم خواهشات دي دا هغه چې کوم د خپل تابع کولو لپاره چې انسان په تابع خپل چې د نفس ته خپل خواهشات دي دا تابع دي دا هغه لپاره الله رب عزت چې کوم حلال شیزونه دي هغه موږ تاسو باندې حرام کی دروازه موږ تاسو دا هغه نه منع کی چې تاسو ځان د دین منع کړئ د دین ځان بچاو کړئ د دې لپاره چې بیا په غیر رمضان کې چې کوم حرام کارونه دي هغه شیزونه چې شیطان اساسو مخه ته بیا مزین کی هغه غلط کارونه چې شیطان اساسو مخه ته مزین کی بیا تاسو چې کوم دي هغه کوي داغه په ذریعہ باندې اساسو چې نفس او اساسو چې خواهشات دي هغه بیا داغه تابع شي داغه عادت هغه ته جوړ شي نو په دې وجه باندې الله رب عزت دروازه بیا فرض کړل چې تاسو په روزه په حالت کې د حلال شیزونو نظام بچي نو په غیر رمضان کې د رمضان نه علاوه چې کوم ژوندۍ ده هغه کې چې کوم حرام کارونه دي د هغه نه تاسو بیا په طریقې اولاد چې کوم دي ځان بچ کولای شي نو بهرحال په دې طریقې باندې الله رب عزت زموږ اساسو ټریننګ دي چې انسان خپل نفس او خپل خواهشات چې کوم دي کنټرول کړي او په غیر رمضان کې چې کله بیا شیطان په دغه حمله ورکیږي د ګناهونه د مخه ته مزین کی چې دې هغه باندې کنټرول وساتي او د شیطان په بهکاوه کې رانشي بهرحال امید کوم چې دا مسله مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته